قربانای کې با نیت د دې کې چې د ابراهيم عليه السلام سنت دی د نبی عليه السلام طریقه دا او په دې باندې الله مون ثواب راکړي نو الله وکبلي او کته چې بیا وي سبا نه مړیږي دونی ول پکار دي نو بس قربانای سره خوړو یره د میغه وخه بیا پخېږي نه د غوا پکار نو بس سره دی خوړو بیا صرف قربانی دی شو مطلب وخه د ملو شو او ثواب مواد ځان له پسین کې لوکو ابراهيم عليه السلام فرمای کله چې مشرکانو د خپل بوتانو د پاره او د خپل بوتانو بنوم باندې علالی بوله نیتونه خرابو نو ابراهيم عليه السلام فرمایل الله فرمایي وتقلت وتو پیغمبر عليه السلام ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين زما منز زما قربانی زما جند او زما مرگ دا ټول د هغه ذات د پاره دی چې هغه د ټول مخلوقات رب دی الله نه ما سوا چا د پاره ولي قرباني وکړه چې دا ټول خلک وای چې فلانیم قرباني کړی دا ټول دنیا وای چې فلانی قرباني کړه نو سبو شي اسم نه نو دې د وجه قرباني کې نیت خالص د الله پکار دی عزتمند قرباني فضائل خوري زیات دي مختصر دا حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دے د نبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو کو ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د دې قربانو سه حقیقت ته مونږ دا قربانای ولې کو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل سنت ابیکم ابراهیم دا تاسو د نیکو د ابراهيم عليه السلام طریقه دا نو بل تاسو کوي زید ابن ارقم رضی الله عنه چې د دوه ځانو سردار صلی الله علیه وسلم موږ لپاره په دې قربانو باندې سملاویږي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل بكل شعره حسنه د قربانای د ساروی د هر یو وختبه بدلګي بتا د یو نیکی ملاویږي نو د یو ساری په وجود باندې څومره وي صحابی رضی اللہ بل تپوس کئی چی جی دا وڑائی سو حکم نے زکا بازی ساروی باندے خو وڑائی بھی گڑا شوا نو دا وڑائی سو حکم نے زکا دا وڑائی پا یو تار کی بیا پا لکولو پا کرونو تارو نوی نو جی دا ساروی دا یو اختبان یو نیکی دا وڑائی سو حکم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چې دا وړای کې د څومره تارونه دي په هر یو تار باندې تاسو له یو نیکی ده نوز دا وړای چې یو ډبل غوندې تاری پای کې لکونو په کرونو د وختوي څومره لوی اجر دی د قربانۍ او څومره ثواب دی د وجنا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د مؤمنانو مور فرمایي چې دا غټ اختر په ورځ باندې د قربانای نه لوی ثواب په بل اسمل کې نشته دی دا بعض خلک دا قادیانان او دا شیعاګان دا د خو ته و برباد کی دای خاص کر دا قادیانان خلق لا پزین کی دا خبري ورچای چې تو قربانی کې او تاسو سره بګوان کې غریب سره اوسېږي نو دا پیسې غلا ولې نه ورکې زمونږ هم بڑا کې دا خیال به چې او یار قربانی او سنت شه دي او د غریب خیال ساتل فرض دي دا پیسې دل ورکول پکار دي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د غټ اختر په ورځ باندې چې په قربانای کې کم ثواب دی دومره بل څه کې نشتا ستا په دې صدقې سره د غریبی نه ختميږي چې کله د تداویل پکار دي چې کله تاسو دا فضل پیسې لوځوي په دې سیګریټو باندې او په دې پودرو باندې پیسې غانې ورکوي دا وخت تاسو نه غریب هيږي او چې کله یو سنت طریقه راشي د دین اسلام یو شعار اگر راشي نو تاسو د غریب غم را پیدا شي د غریبي زو د نشو ختمولې اب الله ختمای امداد وسره پکار دی او په دې ورځ باندې قرباني پکار دی یاد ساتي د قربانۍ عمر اجر تا دبل سکینه ملاوي او بیا فرمایي اشر رضی الله عنها چې د قربانۍ ساروي با د قیامت په ورځ د خپل خکرو سره او د خپل ویختو سره راوستلی شي
او د دې موافق به دې سړي ته اجر ملاويږي نو حساب کوا چې په یو وخت ته د نیکۍ درکړي شي نو ولاړو بخلې شوی نو خو نیت پکې د ثواب پکار دی بل حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سمر پدی خپل امت باندې مهربان ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم خداغي باوجود نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من وجد ساعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا دا چاچی وس او طاقت د قربانی ویو د قربانی ونکا نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دې دې زمونږه جمعه تموز لناراضي فلا يقربن مصلانا زمونږه جمعه ته زمونږه عیدګاه ته دې موږ لناراضي دا چې دا چا وس ویو هغه قربانی نه کوي نو سره دوه مهربانای چې نبی صلی الله علیه وسلم دومره سختی کړی دا نو زمونږ علما فرمایي چې قربانی په صاحب نصاب باندې واجب ده څوک چې د نصاب مالکی هغه باندې قربانی واجب ده سبا له ان شاء الله د نصاب خبر راشي او یو بل حدیث مبارک کی راځي حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې نبی له صلوات و سلام لس کاله په مدینه منوره کې ژوندۍ تیر کړې ده خو په دې لس کالو کې یو کالم دا سنې تیر شوی چې نبی اسلام قرباني نه کړې لس واړه کال قرباني کړې ده او یو بل حدیث مبارک کی راځي چې نبی له صلوات و سلام با دو چیرې حلالو یا دو ګړدی به حلالو یا به مبارک د خپل ځان د پاره حلال کو او بل به حلال کو دا ګډوره زما د او امتیانو د طرف نه دي چې کم غریبانان دي د قرباني وسې نشته دي دا به د خپل امت طرف نه حلال ول نو دې د وجنا چې چاله الله وسور کړی وي او دې دوی سینې وي شي یو بده باندې واجب ده او بل به واجب نه ده خو وسشتا نو دوی سي دیونی سي یو ایسای د خپل ځان د پاره کی او یو ایسای د نبی له صلوات و سلام د پاره کی زکه چې کله قربانی فرض شوی دا نبی له صلوات و سلام زموږ د پاره کړی دا نو پکار دی چې مونږ هم یو ایسای د نبی له صلوات و سلام د پاره ونیسو او بیا کوم حکم چې د خپل وخه دغه دی وخه هم دی خپل وخه ک تقسیمې غزان سره یک دی کسبه کې دغه رنګي چې کوم قرباني د نبی صلی الله علیه وسلم طرف نه وکي دغه وخت نه په خپلم خوري شي تقسیمول هم شي غریبانان نه ورکول شي نو قرباني ډیر لوی عمل دی سوګي چې کول شي ولا کول پکار دي او سوګي چې نشي کوله نو غیر الله نه غواړي چې آینده زمانه کې د خدای پاک وسور کی نو دې به د قرباني عمل کوي نو یاد ساتئ د غټ اختر په ورځ باندې د قرباني لوی عمل هغه بل نشته دی نو الله